یاره 400 والا دې کرکټ میچونه خو به من کې وینه وچه کې وینه ډېرې تباه کمه یاره دې غمونو د لاسه د دې کرکټ د میچونو د لاسه موږ خپل سر نه خپل ویښتان وښکه په ډېرو غوسې سره یاره خو دې خپلو کیلاډیانو ته به څه وویمه نو را سره نږدې نشته چې یو کوتک مې ورپسې راغیستی و یې لکه ساده ګوله دا ګل خان خو بیا د باندې راوتی دی ما د ښکاري لکه چې خفه دی ښه او کنه دې د خو نن میچ بایللی ولو ته ودرېږه چې ورشمه چې لکه تسلي ورکړمه چې خفه نه شي او کنه اخر مې د یوې کلمې روړ دی او بل زمونږ پښتانه یو سره ته ودرېږه چې ورشمه کنه یاره و په خیر ګل خانه څنګه یې ښه یمه ګلمرجانه ته څنګه یې زم ښه یم ګل خانه خبره داسې ده که نه څنګه چلې میچ دې ولیدو او که نه یاره ګلمرجانه بس میچونو نه تېرېږه ښه د میچونو په باره کې ما سره خبرې مه کوه ډېر به ورته غوسه راغلې د دې خپلو کیلاډیانو ته په موږ کې خو یې وینه وچه که د دې کرکټ غمونو نو ولې ویښې زه وده شه که نه مړه خوب نه راځي خوب ولې نه درځي عادت یمه ښه دا راته ووایه د میچ بایلل څنګه ول مړه خدای پاک دې نه دا نور ملکونه وساتي میچ چا وګټو اسټرالیا وګټو مړه خوشحاله یې نه مړه څنګه خوشحاله شمه ښه ستاسو ټیم خو د ورلډ کپ نه بار شو زمونږ غوندې اوس چاته انتظار کې اوس نیوزیلینډ ته انتظار کوم ولې نیوزیلینډ ته انتظار کې چې د اسټرالیا نه زمونږ بدل واخلي دا سترګې دې ولې سرې دي مړه ټوله شپه مې میچ کتو که نه ځکه ټي وي ته مې کته زه اوس خو وده شه که نه ویده کېږم مړه خو د اسټرالیا کیلاډیان مې مخې ته کېږي